دا موږ پوښتنه نه وکړله. موږ دې ته نه پرېښوئ چې موږ داسې پوښتنه کړې وای چې اوس سړیه که دا تا څه وویل، دا دې ولې داسې خبره وکړله؟ زوی حافظ دی د قرآن. یو سړی چې دا خبره کوي نو خو د وخته به کوي، په دا ساعت کې خو به نو نه کوي. ولې وکړ؟ دا پوښتنه موږ نه وکړله. دا له موږ څخه یو ډېره لویه غلطي وسوله چې کم سے کم دونه معلومه سوې وای چې دا سړی له اصله حقیقت ته د ختم نبوت منکره دی، که هسې په خوله یو توری ورغلی ځینې وویل سولو، دا موږ پوښتنه نه وکړله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. ګرانو محترمینو، دا اوس چې په کوټه کې دا کیسه پیښه شوه، یو سړی راولاړ شو، ډېر بد الفاظ د نبي علیه صلات وسلام مبارک په شان کې استعمال کړه او بیا خلکو هرطالونه وکړه. بیا دی بندي شو. وروسته د سعید خان په نامه هغه یو پولیس والا راولاړ شو، ویې نو دا زموږ سم خلک ډېرې پوښتنې کوي د دې په باره کې مسله. ګرانو محترمینو، تر ټولو مخکې اولې خبرې ته غوږ ونیسئ. دلته 3 خبرې دي. اوله خبره دا ده چې څوک نبي علیه سلام ته ښکنځل وکړي، دا هغه مرتد ګرځي که مرتد نه ګرځي. ګرانو محترمینو، دا مسله په اتفاق، دا اوله مسله ده، ټولو اجماع کړې ده چې دا اجماع العلماء چې ان منصب نبی صلی الله علیه وسلم من المسلمین فهو کافر مرتد یجب قتله. هر هغه چا که رسول الله مبارک ته ښکنځل وکړله، استهزا په وکړي، پسخند په ووایي، ښکنځل ورته وکړي او واضح الفاظ ووایي، لکه ده چې وویله په واضح ښکاره الفاظ یې وویل، نو په داسې الفاظو چې ووایي حتی چې چیرې استهانت او سپکاوی وکړي، که ښکنځل ورته وکړي، چې هر شی انتقاص ته د خدای د رسول په راضي، دا په اجماع کافر دی. په دې کې هېڅ خبره نشته. دا زموږ شامي رضی محترم الله صاحب هغه هم دا مسله را نقل کړې ده. هغه په 318 صفحه 3 ټکي وقال ابن سحنون مالکی اجمع المسلمون ان شاتمه کافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره. نو هغه کفر یا کفره دی خپل کافر دی. اوس که راولاړ شو یو چا نبی علیه السلام ته ښکنځل وکړله، د ده حکم قتل دی، او که چا د ده په عذابو په کفر کې شک وکړي، هغه سړی خپل هم کافر دی، دی کافر کېږي. دا غوږ ورته نیسئ. دلته آیات کریمه چې ما درته ووایه، د آیات راغی، تاسې په الله او په رسول تاسې پسخان وئ، تاسې عذر مه غواړئ، وروسته تر ایمان کافران سو. ګوره په استهزا سره آیات راځي. دوم حدیث د ابو داود دی په 4312 نمبر حدیث کې د علي کرم الله وجهه سره روایت دی چې یو یهودیه وه، هغې نبي علیه السلام ته ښکنځل کوله، په دې کې یې بدې خبرې کولې. فخنقها رجل حتی ماتت فابطل رسول الله صلی الله علیه وسلم دمها. یو ښځه وه یهودیه رسول الله ته ښکنځل کوله، بیا یو سړي خفه کړله، وروسته یې نبي علیه صلات وسلام مبارک د دې وینې دغسې کړلې. ګوره دا قسم هغه په کافر کې دی چې د بد الفاظ وایي، خو زموږ په مسلمان کې هم په اتفاق دی. دا یو. دوهم یو حدیث ابو داود په 4318 کې بیا روایت کړي، مخکې حدیث هم علماو صحیح بللی، چې یو سړی و اعما، ده لره ام الولده و، نبي علیه السلام ته به ښکنځل کول ډېر. نو هر وخت به ده منع کول، خو هغه نه منع کېدل. یو شپه د شپې هغه راولاړ شو، توره یې راواخیسته، د هغې په نس کې کښېښول، لنډه توره، بیا ځان پر تکیه کوي تر څو چې دا مړه شوه. نو سهار چې سو، نبي علیه السلام ته دا خبره ذکر سول چې داسې مینځه مړه شوې ده. نبي علیه السلام ورته زه قسم ورکوم، هر هغه رجل چې دا پیل یې کړی چې زما حق پر دوی خامخا دې دا بیان وکړي، هر چا چې دی زه هغه ته قسم. نو یو اما ولاړ شو، یا رسول الله ما کړی دي، داسې کیسه وه، داسې کیسه ټول ورته وکړله. زما ام الولده ده، زما 2 زامن جنې پیدا شوي دي او پر ما باندې ګرانه وه، خو دا ستا په برابر کې. نو قال رسول الله صلی الله فقال نبی صلی الله علیه وسلم الا اشهدو ان دمها حضر. هغه ول شاهدی ادا کړي چې دې ویني بیا هغه زمان نه لري.
دا د ابو داود صحیح ابو داود هغه را نقل کړی دی دا حدیث ما بیان درته وکړي دا هغه رقم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا اوله مسله سوله چې کینی سړی په کافر کېږي په اتفاق دا مرتد دی دغه شی الفاظ لکه د چې په عام وویل اوس نو دا دوهمه خبره هغه دا ده چې آیا دغه توبه قبلیږي که نه قبلیږي ماشاءالله دغه چا چې رسول الله تشکنځل وکړي بل څوک مرتد سي تقریبا اتفاق دی د علماو چې بیرته توبه وکړي توبه یې قبلیږي لیکن چې رسول الله مبارک تشکنځل وکړي داغه توبه قبلیږي که نه امام مالک صاحب او امام احمد بن حنبل صاحب پر دې دي چې توبه یې نه قبلیږي او هغه دلایل وایي دلایل اول دلیل هغه دا وایي سمدم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث په 2603 نمبر کې چې ابو داود روایت کړی دی هغه دا و چې څلور نفر و دوه شروع ته په پته کې د مکې د خدای رسول اجازه نه دغه هغه په نه ده کړی دوی ابن ابي سرح مسما کوي حدیث ذکر کړی ور دی ابن ابي سرح هغه پټ سو پنيز د عثمان بن عفان چې رسول الله مبارک خلق راوبلل ول بیعت په دې راتګ وکیا یا تعویذ درو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارے ورتول یا نبی الله د عبد الله سره بیعت وکړ رسول الله سره ورته کوي درته یو توی کته د سلاسن عرب لای د بیعت سمنه کول ورسته ډیر اولار کسو بیا نو دغه وسره د ورسره وکي عرب لای منه کول ورسته تر درو ورو بارے بیعت سره وکي بیا پر اصحاب را مخامخ سو بارے ورتل پتس کی یو فوت څوک نو چې دازما په اشارو پوسوي وای ما چې لاس بند کړي نو خداغه معنا چې زما په ځل کې یو شی وتسته اشاره وچته شي وجلې وای نو هغه ورته یا د خدای رسول موږ سم دم نس په پوه ما چې تا موږ ته خستا په سترګو اشاره وکړه قال انه لا ينبغي للنبي ان تكون له خائنة الاعين صحو الباني دا په صحیح ابي داود کې دا توري راځي نو دغه سم دا سول چې مرتد تعین هغه قبول د توبې نه واجبېږي ځکه د الله رسول الله دی توبه مخکې کښلې و د تراغي لا دول ماته است اشاره دا وکړي چې مړ کړي نو معلومه ده چې د توبې قبول یې واجب نه دی که قبول شي خو ډېر ښه دی که نه سو قبول د کوتبه اوسه د وحي وحي نوشته کوله دغه ابن ابي سرح وروسته دی مرتد سو باره دا ویله ول رسول الله په وحي کې هغه شی زایده و چې د خوښه و ګورې دا پر رسول الله پر ابتلا و درواغ نو خود دی په کافر کېدی او بل دلیل دوی دغه مالکی و حنبلی پکې هغه راولار شوی دوم دلیل بیا عقلی ویلی هغه وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې د ښکنځل وکړه دوه حق پر د باندې سو یو حق الله دی او یو حق العبد دی حق الله یو د رسول الله دی او بل حق الله خو هغه چې د توبه وکړه درته ساکت سو او حق العبد چې د رسول الله دی هغه د پښون کې کڅه ما پاوس خدای مرد یا پنه کېش نو خامخا به مړ کېش بارنو خلاصه داسو کافر په اجماع دی یو چې توبه وکړل په آخرت کې یعنی په دیانتن د آخرت د پاره چې د عذاب څخه خلاصي اتفاقا قبول ده او په دې دنیا کې توبه قبول ده که توبه نه ده قبول هغه مالک صاحب او احمد صاحب چې نه قبول او امام صاحب مبارک دا وایي د شافعي صاحب روایت هم دي چې دا قبول شي اوس نو تورز د کوي زموږ بزازیه را نقل کړی دي قرار د شفاو د ساری مسلول توري خپل د مذهب سره تړلې دي ساری من مسلول علی شاتم رسول علامه ابن تیمیه جوړ کړی دي ډیر اولار تسوی دي قرار یاغه بس دغه کړی دي چې زموږ په مذهب کې د اصلي توبه مطلق نه قبلېږي نو بره شامل الله صاحب وای کش کې بزازیه دغه څه تساهل نه وای کړی هغه دادی چې خلک په تشویش کې وای چې ول د زموږ مذهب نه دي زموږ په مذهب کې توبه څو کېږي هغه قبلېږي اوس نو ګرانو محترمینو دا په 319 صفحه کې هغه دغه سوال چې کش کې هغه دراولار کسوي دغه توري وار ویلی وای پښتنه کړی وای حيث لم ينقلها عن احد من اهل مذهبنا بل استند الى ما في شفاء وصارم امعن النظر في المراجعه حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه مما نقل المسألة عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلقد صار هذا التساؤل سبب د وقوع د عام متأخرین هغه د چې د تساؤل وکي وسام متأخرین په دې کې واقع سو چې د زموږ مذهب خلاصه زموږ مذهب دا سو چې توبه قبلېږي هغه تر دغه رسول الله تشکنځل وکي بیرته توبه وکاجم قبلېږي او احمد صاحب دغه وینه قبلېږي هغه
مالک صاحب وایي. اوس نو علامه ابن تیمیه صارم المسلول علی شاتم رسول مستقل رساله جوړه کړې ده، هغه راولاړ کړه سوي دي، هغه په 2 ټکو 170 کې دا کیسې ټولې را نقل کوي چې دا بالکل نه کولی شي. اوس نو زما خبرو ته غوږ ونیسئ چې زه یو څه خبرې درته وکړم. دغه غازي سعید خان دې چې راولاړ سو، د عسکر چې دا څوک وویشتي اوس د دې مرګ څنګه سو؟ اول دې داسې په اعلان ښکنځل وکړه. دوهمه خبره سوال په اعلان ښکنځل یې وکړه، شوبه نشته پکښې، په اتفاق مرتد سو، په اجماع د ټولو مذهبو د ټولو اهل سنت والجماعتو. هغه که ځان ته ماسې مسلمان وایي دغه په نس کافر سو. دوهم نو چې دا مرتد سو، د مرتد مرګ خو سته. اوس نو سوال دا دی چې مرتد به څوک وژني؟ هغه به حاکم وژني. دا زموږ هغه د محترم لا صاحب عبدالله مختار ملا صاحب ارتدى من ارتدى عرض الحاكم عليه الاسلام استحبابا. نو دغه بیا د الفاظ چې تاسو ودې ځای ته پام وکړئ وایي حاکم دې پر کوي، نو دا خو دی هغه حاکم یعنی قضاوت نه و، قاضي نه و، د امیر امر نه و. ګرانو محترمینو د دې جواب دا دی هغه په هغه مملکت کې چې هغه راولاړېږي هغه بالکل د حدود برپایه کوي و دا شان داسې کوي. دغه طرز پام ورته وکړئ که په دغه الفاظو مو سر خلاصو. نو په پاکستان کې خو هغه خو حکومت خو ډېر داسې دی چې هغه عادي قادانیان په حکومت کې سته، عادي ساتي، عادي نور سخت ګمران چې د رسول الله سخت سپکاوی کوي، دوی بیا یې نور ځای ته بیا یې حتی داسې کړي دي چې هغو ته انعامونه ورکول سوي دي، نور منطقو ته یې بیولي دي. نو اوس خو هغه هم ساکت سو. او د حاکم چې ورکوي، حاکم چې وژني وجه دا ده چې وایي اختلاف ځینې پیښ نه سي. داسې نه دی چې مرګ یې بل چاته نه دی روا، مرګ یې روا دی، لیکن خو بل څوک یې وکړي باره به هغه ژبني یا قومي یا دغه رقم سمتي اختلافات پیښ سي د دغه وجه سره. نو هغه خو سړي په خلاصو دغه وجه ده، نو هغه بله وجه چې نه دی چې مرګ یې نه دی روا. دغه چې وکړي په دې کې خبره لا نشته. هغه نور شیان چې پر مرتبېږي خو هغه جلا خبره او هغه په هغه صورت کې به سړي ورته کېدلی چې سړي دعوه کړې وای یا څوک ورته راوتلي وای، حکومت یې په کول کولی. اوس یې حکومت د خلاصون کوشش په کړی وای، نور نه خو عادتي څه ویني، نو سړی ولې بندي کړي قاتل؟ په دغه لا معلومه سو چې دوی هغه څوک نه وژلوي. دا یا دوه. دریم سوال خلک دا کوي چې نو دا خو هغه 3 ورځې بندي کېږي. موږ ورته وایو یو عرض دی، دلته یو چا دا استمهال نه، مهلت نه. مهلت هغه چې اسلام پر عرض کې بیا وروسته که د مهلت وغوښتي مهلت ورکول کېږي، وار د واره نه. نو اوس اسلام خو هغه راولاړ سو پر ده باندې عرضول څنګه دي؟ دا عرض د اسلام تاسې لنډې خبرې ته ګورئ. هغه زموږ د محتار ملا صاحب عبدالله مختار ملا صاحب وایي دغه الفاظ تاسې چې ودې ځای ته پام وکړئ. وایي دغه هغه ومن بلغته الدعوة غیر واجبة ودعوة من بلغته الدعوة غیر واجبة. دام 313 صفحه د دریم ټکو. وایي دا خو عرض د اسلام پر ده باندې وایي دا واجب نه دی، مستحب دی. ولې خو دعوت ټول دنیا ته رسېدلی دی. نو چې ټول دنیا ته ورسېدی نو بیا دوی څه کوي؟ سړي په خلاص و دې الفاظو ته غوږ نه سي. نو هغه خو اوس واجب نه دی پاتې چې سپلا به کافر ته دعوت ورکوي بیا وژني. اوس خو دعوت ټول ته بیا دی خو مسلمانو هر څه ورسېدلي وه هر څه وه. نو ګرانو محترمینو یوه خبره لا نه سوه. دریم بله دا درته وایم چې ته زموږ په مذهب کې امکان یې درلودی چې د دې کلمه ویلې. اول خو سبحان الله سبحان الله که د کلمه ویلې وه توبه یې کښلې وه خو د ده د خدای کار دی، د ده د الله کار دی. لیکن په ظاهره باندې خو تاسې ورته وګورئ د الفاظ یې په داسې وخت کې ظالم ویلي دي، په داسې ټیم کې ویلي دي چې نه د یو چا سره جنجال دی، نه یې جنګ دی، نه هغه پر ګرځېدلی دی، بلکې یوازې ناست دی او یوازې خبرې کوي، یوازې ګډ دی او داسې نه داسې بد الفاظ وایي او د شنوکي باک نه پکوي. د مسلمان دا چې یو سړی دغسې سخت الفاظ وایي هغه په ډېر یو دماغ یې کار پرېښی وي یا فکر خراب وي وجه دی. بس دا یوه خبره. دوهم چې ده دا ویډیو وکړه که چیرې دا خرابه وه دا ده ته درک معلوم څه چې دا مې غلط کار کړی دی، غلط د غلطیا خپله پورته کولی، خو دستي به په ویډیو کې اعلان کړی وای، دنیا ته به ویلي وای، خو بل هغه یې بلکل ویډیو وي چې نه دی راغلی. دا یې بله خبره. او پاته سوله نورم چې موږ دا خبرې اورېدلې دي هغه چار څه مې اورېدلي دي، ده په یو ځای کې هم داسې نه دي ویلي وه در مخکې هر څه عبادت و تاعت کوه هغه د ده کار، خو په دې خبره بلکل دی مرتد شو. ګرانو محترمینو دا خدا خو یو رقم په دې کې خو شک نشته. دوم چې دا سړی مړ کړي هغه عرض د اسلام نه پر اوسه مستحب پاتې شو.
که ته دا حاکم وژلی وای بل چا ته مرګ نه و جایز یا جایز و په مرګ کې خبره نشته خو لیکن فتنه ځینې پېښېده د دغه په وجه نو هغه په هغه صورت کې چې حکومت دا کار کولی خو حکومت دا کار نه کوي بلکې تاوان یې کوه بلکې هغه نور مملکتو به دوی ته انعام ورکولی و نور شیان ورکولی نورو کیسو ته کفري ممالکو ته به ډېر هغه کامیابي دغسې به یې انعام پر اخیستی دغسې به یې شابسۍ پر اخیستلی نو دا خو دا بله خبره شوه درېیمه دا ده چې دا خو دا اوس نو څه خبره شوه د توبه خو قبلېږي اول خو ما درته وویل د مالکیو د امبلیو پر مذهب باندې توبه یې نه قبلېږي ځکه د ده مرګ حد دی حد په توبه نه ساکتېږي مثال لکه یو سړی چې جنا وکړي باره ولاړ شي قاضي ته پورته شي یا سړی غلا وکړي قاضي ته ورشي وروسته وایي زما توبه ده بیا زه غلا نه کوم پر تېر یم پښیمانه یم نو بلکل اده د خدای خبره خو دته به الله پاک عفو وکړي خو به ټیک لیکن خو اوس بیا لاس پرې کېږي نو ګرانو محترمینو دغه د دوی پر مذهب خو حد دی او دوی دلایل هم درلودی مې حدیث درلودیم بل زه خپله دا خبره ته کوم نو ده خو د امام صاحب په مذهب کې هم کوم ستونزه نشته هره خبره چې وا هغه وکړي د داسې الفاظ ول چې شک نه وپکښې یا خلاصه دوم دا دی چې هغه عرض د نه وکړي عرض مستحب پاته سو فرض نه دی پاته سوی دوه درېیم چې حاکم دا کار کړی وای ما درته ویل چې حاکم یې اوس نه کوي نو مجبوري سوه دا یې درې د دغه درو وجو څخه هغه یوه وجه لا نه سوه پاته نو چې نسو او بله څلورمه لازمه خپله فکر دا دی چې زمانه داسې ساکتو فجارو ته ورسېدل چې هر سړی راولاړېږي سبحان الله زموږ د نبي په شان کې ګستاخي کوي څوک یې نشي زغملی نه څوک کولی شي په داسې ځای کې هغه که د داسې مذهبو چې امام احمد بن حنبل صاحب دی او د هغه رقم داسې مذهب دی هغه چې راولاړ شي او بل مذهب دی که پر هغه مذهب باندې علما فتوا ورکړي هم به ډېر مشکل نه وي هغه د مالک صاحب پر مذهب چې هغه بالکل د دې شی توبه سره قبول نه شي ځکه د زموږ پر زوی څه اثر نه معلومیږي چې نه نشه دی او نه د چا سره جنجال دی نه جنگ دی نه بل شي دا خو تر دې ځای پر خلاصه رااله ګران محترمینو اخیری د سید خان په برابر دا خبره ته کوم سبحان الله پر کورنۍ د شابسي پر دې شابسي هغه دا دی چې ته دغه ته فکر وکړه خپل ډیپټي و تاوانونو و د عسکرو وارسه ورسره تړلي و لیکن دونه عشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زړه کې و چې هغه د هر څه د ظلم تر هر څه تیر سو دا کار یې وکړي یقیني دا خبره ده چې دا یوازې په ژره پورې دا کار نه دی سبحان الله شیخ الاسلام متقي عثماني صاحب یو کیسه کوي دا کیسه درته کوه یو سړی په ما پسې ګرځېدی تجارو نو ډېر وخت نو سره ملاقي نو هم سفرونه و ټلیفون به راوکړي ستا سره ملاقات کوم نو یو وخت از ما سره ملاقات ټیم برابر سو چې راغی دغه د کیفیت چې وکړه زموږ رسول په اصلاح پتلون یې اغوستی دي خراب پتلون سر یې چپه اړولی دي ژره خو نو خود نسته هغه یې خرولې ده وایي وروسته یې باره ما ته وویل چې ما د ډېرو ملایانو پوښتنه کړې ده خو ملا مې یو رقم وایي بل رقم وایي نو ته ما ته معلوم وي چې ته غټ عالم یې په دا میډیاو په خلکو کې چې زه ګورم نو ستاسو یو پوښتنې ته راغلی ول مال څنګه ول دا انشورانس څنګه دی دا بیمه ول ما ورته وویل ته بیمه څه کوې بیا ما پرېږدم په بل شي کې وکړل زه ټیکهدار یم تجار یم روپۍ لرم دا کار کوم ول ما ورته خو نور بل کار وکړل دول مولوي صاحب مشورې ته نه یم راغلی مسلې ته راغلی مسلې ته ما ته مشوره ولې راکوې مسله دا حلال دی که حرام دی راته ووایه ول ما ویل بیمه حرامه ده دغه صورتونه او دا انشورانس دا حرام دی ول ده ول قسم په الله کې وکړم قسم په الله کې وکړم چې ماښام ته زه بس د لوږې مړ کېږم او هېڅ هم نسم پیدا کولی ول ما سبحان الله اده د رنګ ته وګوره خو څونه ایمان پکښې دی نو ګرانو محترمینو د ده د فرا پلار شابسې خو دوی غوښتنې لرو اول دا خلک د کومک وکړي یو خو دا خلک ډېر دغه پلار ته مبارکي ورځي په چای بلا څوک نه رسېږي څه کومکونه ورسره وکړي دوهم دغه خلک دا نور خلک خو مسلمانان دي د چا پلار دی که د چا ورور دی چې دا کار یې وکړي مسلمانان دي بالا نه زهیرېږي خو دغه سړی دی هغه راولاړ سو دا خلکو بیا پورته وکړي نو خو پلار یې دغسې کړي دا مرګ یې روا و نو چې مرګ یې روا و شاتم د رسولو تر قیامت یې دوی ته عار پرېښوي شرم یې پرېښوي اوس یې خپل شرم په دغه پورته کړي چې موږ هم د جانان محبت لرو د رسول الله محبت لرو بس دا سړي ته معافي کړې ده بلکې حکومت ته دې ورچې لاسونه دې ګوتې دې ور ولګوي او دا دې ورته وایي چې بالکل بس موږ معاف دي بالکل په ده به کار نه در ورکېږي بلکې د ډیپټۍ څه به نه دورې کېږي د هغه د شان دا یې دوه دا خبرې چې هغه بالکل دا راولاړ کړه چې دا وشي او درېیم دا دی چې دا نور مسلمانان دي ټوله به خپل هغه کومک نه جنې سپموي کفاره لار دغه سړی حکومت نه رایله که شی کومک یې وکړي داسې نه کوي لکه د خالیجان په رقم د قبایلو له چې هغه راولاړ کړه سو هغه هم داسې دا کار وکړي د رسول الله عشق پر غالب سو خو بېرته مسلمانانو هغسې کومکونه لکه هغه لازم چې وه څه به کړي خو هغسې نه دي کړي نو دغه کارونه چې وشي او بله خبره اخري دا ده پرپشن والا دی الله پاک رحمت وکړي پر دغسې چې اجرو کې نه پرېښوي
دا بالکل د زجر دپاره، دا بالکل چې نورو خلکو ته زجر شي، دا د اوس زمانه پوساکو د فجارو نارواو نیولې ده، باید دا کار وشي. نو ما درته وویل چې هلته د بل پر مذهب فتوا په دای ځای کې چې علما ورکړي چې زمانه بیخي خرابه سول، بیخي هغه غلط هر څوک بد الفاظ وایي، بد شان وایي. نو ګرانو محترمینو دغه مسله هغه په 314 319 18 19 شامل دي مختار دریم ټوک د ټولو کتابو خلاصه ټول را نقل کړې ده. خو ما دا لږ خلاصه درته ویله، خو مطلب دغه دی چې دغه ته دې شابه سي، الله دې پر ده رحمت وکړي. زما خپله دا عقیده ده چې الله جل جلاله به تېرې ګناوې الله پاک ته ټولې معاف کړي، او لیکن الله دې نور ور معاف کړي، خدای دې نور هدایت ورته وکړي، الله دې پر کورنۍ برکت کړي، دې الله جل جلاله دې ښه ژوند ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.